السلام علیکم زیم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. په تیرو 40 غنټو کې کرونا وایرس په ملک کې 83 کسان نور وژلي دي. دغه رنګې د کرونا وایرس 2419 نوي مریضان ریکارډ شوي دي. وزیر اعظم عمران خان د اکنامک زونز په حواله باندې د اجلاس صدارت وکړ. د وی چې لاهوریانو د پی ډی ایم جلسه په مکمله توګه باندې ناکامه کړې ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د ایم پی ای حاجی شوکت سره ملاقات وکړ. صدر د انسداد ریب د اډیننس منظوري ورکړه. وزیر دفاع پرویز خټک د چشمه رایټ بینک په حواله باندې د اجلاس صدارت وکړ. وزیر اعظم عمران خان د چوټۍ په ورځ باندې ټوله ورځ خپل سپي ولوبول. فواد چودري او شهباز ګل شریک خبري کانفرنس ته وینا کړې ده. د جنوبي وزیرستان د پریس کلب د وفد سره کامران بنگش ملاقات کړی دی. شیخ رشید او اعظم سواتی د خپلو وزارتونو په دستاویزاتو باندې دستخطونه وکړه. د هوابازۍ وفاقي وزیر د برطانوي ایرلاین د اپریشن افتتاح وکړه. د پی ډی ایم مرکزی صدر مولانا فضل الرحمن د پی ډی ایم د معاهدې په حواله باندې د میډیا سره خبرې اترې وکړې. په مینار پاکستان کې بغیر د اجازته د جلسې کولو په جرم کې د مریم نواز او د پی ډی ایم د نورو مرکزی مشرانو خلاف مقدمه درج کړې شوه. بل اړخ ته د ملک اداکارانو د کرونا وایرس په دور کې د پی ډی ایم د جلسو کولو غندنه کړې ده. د پاکستان د قومي کرکټ ټیم د نائب کپتان په ایکشن کې په راتلو باندې منیجمنت د خوشحالۍ اظهار کړی دی. د مودي په حکومت کې د پاک بھارت کرکټ سیریز د لوبېدو امکان نشته. وسیم خان. کرونا په دوران کې زنانه کرکټ ټیم ته د مصروفیاتو مقام میلاو شوه. اوس د دې خبرونو تفصیل.
وایرس په تیرو 24 غنټو کې 83 کسان نور وژلي دي. دغه رنګې په تیرو 24 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 2491 نوي مریضان ریکارډ شوي دي. په ملک کې د کرونا وایرس د مصدقه مریضانو شمیره 4,03,244 ته رسیدلې ده. دې سره په ملک کې د کرونا وایرس د فعال مریضانو شمیره 2,50,008 شوه، په کومو کې چې د 2,440 حالت تشویشناک دی. وزیر اعظم عمران خان د اکنامک زونز په حواله باندې د اجلاس صدارت وکړ. په اجلاس کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان هم شرکت وکړ. په دې مقدمه چې په لاهور کې د BDM د جلسې د نه منع کولو فیصله درسته ثابته شوه. د لاهور اوسیدونکو د PDM بیانیه مسترد کړه. د زیاته کړې ده چې دا خبره د حوصله افزایۍ وړ ده چې خلکو ته د کرپشن د بیانیې پته ولګېده. د وی چې زه به دا خبره په هر پورم کومه چې انارو به په یو صورت کې هم نه ورکوم. صدر پاکستان ډاکټر عارف علوي د انسداد ریب د قانون د آرډیننس منظوري ورکړه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د امینه حاجی شوکت سره ملاقات وکړ. په دې ملاقات کې د ملک په سیاسي صورتحال او په ترقیاتي منصوبو باندې تفصیلي خبرې اترې وشوې. وزیر دفاع پرویز خټک د چشمه رایټ بینک کینال د منصوبې په حواله د اعلی سطحي اجلاس صدارت کړی دی. په اجلاس کې په منصوبه باندې د جاري کار جایزه واخیستې شوه او د کار د نورو تیزولو په حواله باندې اهمې فیصلې وشوې. وفاقي وزیر فواد چودھری او معاون خصوصي شهباز ګل شریک خبري کانفرنس ته وینا وکړه. دی په دې موقع باندې وویل چې د لاهور خلکو د PDM جلسه او د کرپشن بیانیه مسترد کړې ده. دی زیاته کړې ده چې په مینار پاکستان کې PDM ته د شرمندګۍ نه علاوه نور هیڅ هم میلاو نشو. دی وی چې د مینار پاکستان د سټیج نه چې لاهوریانو ته کم پیغورونه وشو هغه د شرم خبره ده. وفاقي وزیر داخله شیخ رشید او د ریلوی وفاقي وزیر اعظم سواتی په خپلو وزارتونو کې په دستاویزاتو باندې دستخطونه وکړه. کتونکو تاسو په سکرین باندې په دې تصویر کې د دغه وفاقي وزیرانو مصروفیات او په دغه دستاویزاتو باندې د دستخطونو مناظر ګورئ. د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعلی معاون خصوصي کامران بنگش د جنوبي وزیرستان د پریس کلب د وفد سره ملاقات وکړ. کتونکو تاسو په سکرین باندې په دې تصویر کې دغه ملاقات مناظر ګورئ. د هوابازۍ وفاقي وزیر چودھری غلام سرور د برطانوي ایرلاین د لندن اپریشن د لانچینګ افتتاح وکړه. کتونکو تاسو په سکرین باندې په دې تصویر کې دغه افتتاح مناظر ګورئ. د پارلماني امورو وفاقي وزیر مملکت علي محمد خان په خپله حلقه کې په یونین کونسل ساړوشا کې د سوی ګیس د فراهمۍ د منصوبې افتتاح وکړه. په دې موقع باندې د سره MPA افتخار مشوانی هم موجود وو. وروسته د افتتاح په سلسله کې جلسې ته وینا وکړه. په دې موقع باندې د سره د PTI مقامي مشران موجود وو. د PDM مرکزی صدر مولانا فضل الرحمن د PDM د مشرانو د تحریري معاهدې په سلسله کې میډیا ته بریفینګ ورکړ. په دې موقع باندې د سره د پیپلز پارټۍ مرکزی چیرمن بلاول بټو زرداری، د مسلم لیگ نون مرکزی سینیر نائب صدر مریم نواز او د PDM نور مشران موجود وو. په دې موقع د وی چې PDM دا فیصله کړې ده چې د 1 جنوري پورې د حکومت مستعفي شي، ګینې بیا د لانګ مارچ ته تیار شي. د زیاته کړه چې د PDM مشرانو د میثاق جمهوریت په طرز باندې یو معاهده لاسلیک کړه. په مینار پاکستان کې بغیر د اجازته د جلسې کولو په جرم کې د مسلم لیگ نون د مرکزی سینیر نائب صدر مریم نواز او د PDM د نورو مرکزی مشرانو خلاف مقدمه درج کړی شوې ده. بل اړخته د ملک معروفو اداکارانو د PDM د کرونا وایرس په دوران کې د جلسو کولو غندنه کړې ده.
راځئ چې وګورو د لوبو خبرونه. په نیوزیلند کې د پاکستان د قومي کرکټ ټیم د کپتان بابر اعظم د انپټ کېدو نه پس د نائب کپتان شاداب خان میدان ته په راتګ باندې مینجمنټ ساه اخیستې ده او دا خبره د خوشحالۍ باعث ګرځولې ده. بل اړخ ته د پی سی بي چیف ایگزیکټیو وسیم خان ویلي دي چې د مودي حکومت په موجودګۍ کې د پاک بھارت کرکټ سیریز د لوبېدو امکان نشته. د پاکستان د زنانو قومي کرکټ ټیم ته په کرونا وایرس کې اولنی مصروفیت میلاو شو. دا ټیم به د 20 جنوري نه په جنوبي افریقا کې 3 ون ډے او 3 T20 میچونه لوبوي. د سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. خاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ. دا ټلۍ په بټن غوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتنه د خپل ژوند معمول وګرځوئ.